په دې ویډیو کې د نجونو د تعلیم په اړه دوه د خوښۍ زیری لرو چې دواړو صورتونو کې د اسلامي امارت لخوا نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړل شوې ده چې یو له هغې د طبي انسټیټیوټونو خلاصول او دوهم د لوړو زده کړو وزارت لخوا بیرته د مدرسو خلاصون ده. دغه د نجونو مدرسې د لوړو زده کړو وزارت لخوا په لومړیو کې په کلي ډول سره منع شوې وې چې اوس بیرته د یو فرمان له مخې خلاص شوي دي. همدارنګه په دغه ویډیو کې په د نجونو په تعلیم د بندولو په اړه د ملا عبدالغني برادر اعتراض او همدارنګه د انس حقانی د اعتراض په اړه درته مهم راپور لرو. هیله ده د ویډیو تر پایه را سره پاتې شئ. ژوند لکه د نورو په څیر نه کوو، ژوند د خدای رضا ته مو سپارلی دی. پوه د ژوندانه په قدر ډیر ښه یو، درس د ازادۍ مو هم ویلی دی. تازه نیوز محترمو لیدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې روغ او جوړ به اوسئ. یو نوې خپرونه کې درته ښه راغلاست وایو. د افغانستان اسلامي امارت له لوري د نجونو په زده کړو بندیز په نړیواله کچه غبرګونونه راپورته کړي دي. له هغې راهیسې چې د نجونو ښوونځي بند شوي وو، داسې تمه کېدله چې ګواکې د نجونو ښوونځي به ډېر ژر خلاص شي، خو د دې برخلاف د نجونو پوهنتونونه هم بند شول چې دغې پیښې په نړیواله کچه غبرګونونه رامنځته کړل. د نجونو د پوهنتون د بندېدلو څخه وروسته متصل د نجونو په اړه څو نور فرمانونه راغلل. د حج او اوقافو وزیر فرمان صادر کړل چې مساجدو ته به نابالغه نجونې د سبق او درس ویلو لپاره نه ځي. همدا ډول ټول کورسونه هم بند شول. همدارنګه هغه صحي انسټیټیوټونه چې د غضنفر انسټیټیوټ پورې تړلي دي هم بند اعلان شوي وو چې په دغه انسټیټیوټونو کې د نارینه‌و په شمول ښځې هم طبي درسونه وایي. له دې ټولو اعلانونو څخه وروسته د اقتصاد وزارت یو بل فرمان صادر کړ چې د دې فرمان له مخې ټولو خارجي او داخلي مؤسسو ته اعلان شوی وو چې خپل خزینه کارکوونکو دندې وځنډوي. له دې څخه وروسته داسې اعلان وشو چې د هلکانو پوهنتونونه هم د یو هفتې لپاره بند شوي دي چې ظاهراً د هلکانو پوهنتونونه د مظاهرو د مخنیوي لپاره بند اعلان شوي وو، خو دغه پوهنتونونه د اعلامیې څخه پرته په شفاهي ډول بند اعلان شوي وو. د دې څخه وروسته داسې راپورونه ورکړل شول چې د افغانستان د دفاع وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد او د کورنیو چارو وزیر خلیفه سراج الدین حقانی او د نجونو د مکتبونو او پوهنتونونو د خلاصون لپاره غوښتل چې قندهار ته لاړ شي ترڅو مشرانو ته قناعت ورکړي او مکتبونه او پوهنتونونه خلاص شي. قندهار ته د ښاغلي مولوي محمد یعقوب مجاهد او خلیفه سراج الدین حقانی سفر په اړه به درته مکمل معلومات په یو بل ویډیو کې وکړو، خو راځو په دې ویډیو کې نجونو او ښځو ته په صحي برخه کې د کار او فعالیت ته اجازه ورکولو په اړه درته وایو. د افغانستان د روغتیا وزارت وایي چې د روغتیا برخې ټولې ښځینه کارکوونکي خپلې دندو ته دوام ورکولی شي. دغه وزارت سرپرست وزیر عباد قلندر رسنیو ته په یو استول شوي غږیز پیغام کې ویلي د روغتیا برخه کې چې څومره څانګې دي، انسټیټیوټونه دي که خدمتي ادارې دي، په ټولو کې استثنایي حالات ده چې ښځینه کارکوونکي به په ټولو کې راځي او خپل کارونه به پر مخ ځي. دا یوه غوره او پرځای پریکړه ده. اسلامي امارت باید د نجونو ټول ښوونځي د اسلامي شریعت په چوکاټ کې ډیر ژر خلاص کړي او دغه مسله خپله د امارت دننه او همدارنګه د نور افغانانو ترمنځ پراخ غبرګونونه رامنځته کړي وو چې ولې د نجونو پوهنتونونه او مکتبونه بند شي. که چیرې یې شرایط نیمګړي وي، د وخت په تېرېدو به دغه شرایط هم پوره شي او باید د نجونو پوهنتونونه بند نشي. د نجونو د پوهنتونونو په بندولو همدارنګه نن ملا عبدالغني برادر هم نیوکه وکړه. هغه چې د مالیې وزارت لخوا د مالی جرمانو د معافیت په غونډه کې خبرې کولې. ښاغلی ملا عبدالغني برادر نن دغه خبرې په ارګ کې د مالی جریمو د معافیت د صنعت او سوداګرۍ ملاتړ په غونډه کې کړي دي. هغه ویلي دي چې ولس باید په هیڅ صورت له خپل حقه حقوقو او مسلمو او ثابتو حقوقو څخه محروم نه کړلی شي. ښاغلی برادر داسې مهال ټولو افغانانو ته د هغوی د حقونو پر ورکړې ټینګار کړی چې وروستیو کې د حکومت لخوا د ښځو پر کار او زده کړو سخت بندیزونه لګېدلي دي. نړیوالو د بشري حقوقو ټولنې وایي چې کار او زده کړې بشري حق ده چې افغانستان کې له ښځو اخیستل شوی. تېره سه شنبه د ټولو خصوصي او دولتي پوهنتونونو کې ښځینه محصلین له زده کړې راګرځول او پرون شنبه یې
ټولو کورنیو بهرنیو مؤسسو ته په یو مکتوب کې د ټولو ښځینه کارکوونکي دندې تر 2 امر پورې ځنډول شوې وې. همدا ډول د نجونو د پوهنتون د بندولو په غبرګون کې ښاغلي انس حقاني هم اعتراض کړی. د انس حقاني دغه اعتراض د شعر په بڼه وه. هغه په خپل ټویټر پاڼه یو شعر پوسټ کړی و چې په دغه شعر کې یې په شعري بڼه د نجونو د پوهنتونونو بندول غندلي وو. ښاغلی انس حقاني په خپل دغه شعر کې وایي: څه به نور نه وایمه، څه د ویلو نشته، د قلم وینه وچه، رنګ د لیکلو نشته. لقمان په فکر کې ډوب، د زړه ژور پرهر ته، تار د پیلو نشته، ستن د ګنډلو نشته. هسې خاموش کالبوت یم، سینه خالي د یاره، زړه مې پخوا خوړلی، بل د خوړلو نشته. دومره مې ډېر وژړل چې نوره ژړا نه راځي، دومره مې وژړله چې نوره ژړا نه راځي. سترګو کې نورې اوښکې د تویولو نشته، چې په پښتنو کې جرګه او سوال اثر نه کوي. انس غلی ښیو، نیت د منلو نشته. په صحي سکتور کې د ښځو د کار او همدارنګه د زده کړې اجازه چې هغه انسټیټیوټونو کې خپلې زده کړې ترسره کړي ښه او غوره کار ده، او باید په نورو مجالونو کې هم دغه ورته عمل ترسره شي او د شرایطو په پوره کولو سره د نجونو زده کړې او کار ته اجازه ورکړل شي. ځکه له یو خوا به عمارت د نړیوالو له نیوکو خلاص وي او له بل خوا به د ولس سره د فاصلې رامنځته کېدلو مخه نیول شوې وي. همدارنګه د لوړو زده کړو وزارت لخوا نن یو بل د خوښۍ فرمان راغی چې په دغه فرمان کې نجونو ته په مدرسه کې د تعلیم حق ورکړل شو، په داسې حال کې چې په لومړي فرمان کې د نجونو مدرسې هم بندې شوې وي. دغه اعلامیه چې د لوړو زده کړو وزارت لخوا خپره شوې پکې راغلي دي: ټولو مجاهدینو او امنیتي مسؤلینو ته السلام علیکم. الله تعالی مو په دینی او دنیوي چارو کې بریالي لره. لکه څنګه تاسو ته بهتره معلومه ده، د کابینې د پریکړې له مخې یوازې د لوړو زده کړو وزارت د وناسو تعلیم تر امر ثاني پورې معطل شوی ده. دا چې ستاسې لخوا د دیني مدارسو درسونه هم معطل شوي دي. ستاسو له درانه حضور څخه په درنښت هیله کوو چې د وناسو د دیني مدارسو د تعلیم بهیر د خنډ او ځنډ څخه سره مخامخ نه کړئ او یادو مدارسو ته اجازه ورکړئ چې خپل درسونو ته ادامه ورکړي. د اسلامي امارت فرهنګي فعال مولوي ضیاء الرحمن اصغر پر خپل ټویټر پاڼه یو ټویټ کړی ده. هغه په دغه ټویټ کې ویلي دي: حالات باید بیرته ژر سم شي، که نه مغرض ګاونډیان به له دې حالات څخه ډیره ناوړه استفاده وکړي. ایران خپلې نجونې په سړکونو وژني او د افغانستان نجونو ته حقوق ورکوي. حال دا چې کلونه کېږي په ایران کې افغان مهاجرینو ته په مکتبونو کې د تعلیم اجازه نه ورکول کېږي. ښاغلي ضیاء الرحمن اصغر دغه خبرې د ایران د هغه اعلان په اړه ویلي دي چې ایران ویلي وو چې افغان نجونو ته په ایران کې د تعلیم او تحصیل زمینه برابره کړي. همدارنګه په یو بل ټویټ کې ښاغلي مولوي ضیاء الرحمن اصغر د اسلامي امارت د دغې وروستۍ پریکړې په اړه ویلي دي: د شام یو مجاهد عالم پیغام: د اسلامي امارت رهبریت ته ستاسې قربانۍ او اتلولي ټول اسلامي نړۍ ته افتخار ده. پوهیږو چې د نظامي جنگ ترڅنګ اشغالګرو د فکري جګړې له لارې تاسو د نوي نسل فکرونه اړولی، خو ډېر له صبر او حوصلې کار واخلئ. د منکراتو مخنیوی په حکمت او تدریج سره وکړئ او د تعلیم دروازې هیڅکله هم مه بندوئ. د نجونو د تعلیم بندول د اسلامي امارت لخوا په ټولنه کې ډېر ناوړه او نادوده حالات رامنځته کړی ده چې دغه کار د افغان ولس او اسلامي امارت ترمنځ پراخ واټن راوستی ده. چیرې دغه واټنونه همداسې اضافه شي، د اسلامي امارت او ولس ترمنځ دغه واټن لا پسې غځېږي، له امله یې په ټولنه کې مشکلات رامنځته کېږي او حکومت هغه پخوانی محبوبیت چې د افغان ولس په منځ کې درلوده په ورو له لاسه ورکوي، چې دغه په راتلونکي کې ناوړه پایلې درلودلی شي. ژوند لکه د نورو په څېر نه کوو، ژوند د خدای رضا ته مو سپارلی دی. پوه د ژوندانه په قدر ډېر ښه یو، درس د ازادۍ مو هم ویلی دی.